که درمنو هغه ملکونه نه خرابېږي، کومو ملکونو کې چې ادارې په خپل ډومین کې دننه اوسېږي او کار کوي، یو اداره د بلې ادارې دننه مداخلت نه کوي. پاکستان کې د بده مرغه د ازادۍ نه پس د ادارو یو بل سره دغه ټکراو شروع شوی دی. نو د ادارو دا ټکراو دلته څه که هم نوې خبره نه ده، خو د تېرو څو کلونو نه چې موږ وینو نو دې کې شدت راغلی دی او هر تېرېدونکي ورځ سره پکې نور شدت او سیواوالی راځي. په دې ویډیو کې نن د ادارو یو بل سره را ټکراو چې کوم دی نو په دې باندې ځان پوهه کوو. نو له ټولو نه لومړی به زه تاسو ته د ملیټري اسټبلیشمنټ چې دوه ځایه کوم ټکراو دی ناول به درته هغه وایم، بیا د جوډیشري د عدلیې چې کوم دی چې کوم دوه ځایه ټکراو دی بیا به درته هغه وایم، او بیا د انتظامیې یعنې د حکومت چې کوم دوه ځایه ټکراو دی هغه به درته وایم. د ټولو نه لومړی چې شروع کوو د ملیټري اسټبلیشمنټ، نو ګورئ هغه خو اسانه خبره ده چې څوک د پاکستان دی یا د پاکستان نه بهر هم دی، لکه د پاکستان وګړی نه دی خو د پاکستان باره کې سټډي کړی ده، نو هغه ته د دې خبرې پته شته چې په پاکستان کې په د فوجو په پالیټکس کې انوالومنټ شته. دا رښتیا دي. بل انوالومنټ څه کې چې آرمي چې کوم دا ملیټري اسټبلیشمنټ نه هغه د سیاست د ټولو نه مضبوط سټیک هولډر دی، او چې تر کومې پورې اسټبلیشمنټ د چا نه رضا نه وي نو هغوی حکومت ته نشي راتلی. که چېرې حکومت ته راشي نو بیا هغه شان حکومت نشي کولی څنګه چې حکومت په کار وي. نو د ملیټري اسټبلیشمنټ دا چې کوم زور دی کوم طاقت دی نه دا خو د دې ملک د روزې اول نه دی. لکه څنګه چې موږ که د دې تاریخ سټډي کوو نو په 1951 کې چې کله په لومړي ځل باندې یو پاکستاني کمانډر ان چیف مقرر شو، هغه ټایم به آرمي چیف ته کمانډر ان چیف وي، هغه جنرال ایوب خان و، او د جنرال ایوب خان د هغه وخت نه په سیاست کې مداخلت و. په 1954 کې د کابینې غړی جوړ کړی شو. نو دا څومره یو عجیبه خبره وه چې د یو فوج مشر چې دی هغه یو طرف ته یو فوج مشر دی، نو بل طرف ته هغه د کابینه کې د وزیر دفاع په حیث باندې ګډون لري، او بیا 4 کاله پس په 1958 کې فوج مکمل اقتدار په خپله پنجه کې واغسته، خپله قبضه کې واغسته. نو دا د 15 کاله خو فوج برای راست پر ملک باندې حکومت کړی دی، او د هغې نه پس چې کوم دی نه د پردې د شانه چې وزیر اعظم موږ ته کوم ښکاري نو هغه سره په یک چور کې پاورز نه وي، او د هغه نه زیات اختیار د بري فوج سربراه سره وي. نو د ملیټري فوج اوس ټکراو چا سره دی؟ اخر څوک داسې راپیدا شو چې هغه ملیټري فوج سره مخامخ راځي او ډغره ورسره وي. نو لومړی چې د ملیټري کوم ټکراو دی هغه جوډیشري سره دی، عدلیې سره دی. که زه تاسو تاریخ لنډ ذکر کوم که نه نو ګورئ چې کله په لومړي ځل باندې په دې ملک کې مارشل لا لګېدلې وه، او که د هغې نه پس بیا فوجي حکومتونه راغلي دي. هر پیرې ته چې فوجي حکومتونه راغلي دي نو د سپریم کورټ د خوا نه دغه ایلیګل لکه چې فوج حکومت ته راځي او اقتدار په لاس کې اخلي، نو دا خو غیر قانوني او غیر آئیني کاري که نه. نو دا غیر قانوني او غیر آئیني کار هر پیرې ته د پاکستان سپریم کورټ یعنی عدلیې جایز ګرځولی دی. نو عدلیه او ملیټري اسټبلیشمنټ همیش لپاره په پاکستان کې په سیم پیج باندې بازي شوي دي، خو د تېرو 4 کالو نه 5 کالو نه عدلیه چې کومه ده دا ملیټري اسټبلیشمنټ سره اوس په سیم پیج باندې نه ده. د کله نه سپریم کورټ ته دا پته ولګېده چې موږ طاقتور یو، نو دا 2002 کالو د مشرف اخري وختونه و. په دغه وخت کې مشرف د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپلې عهدې نه لرې کړ، کور ته یې ولېږه، او سپریم کورټ هغه یو ځل بیا بحال کړ. نو چې بیا په کرسۍ باندې کله کېناسته نو بیا د هغې نه پس مشرف ایمرجنسي ولګوله په 3 نومبر 2007 باندې، او دی سره د سپریم کورټ د نورو ججانو د های کورټ ججز چې مو ټولې چې کوم دی نو کور ته ولېږل او نوي ججان یې واغستل. اوس دا چې بیا د هغې نه پس افتخار چودھري بیا یو پیرې ته چې کوم دی نو دغه ته راغی خپل سیټ ته راغی د پیپل پارټۍ په دور کې، نو دغه 2 پیرې ته لر شوي چیف جسټس و چې کله بیا خپل سیټ ته راغی نو دوی چې دا خو لکه اوس ګورئ ما د یو دې نه څوک درکولی شي او چې ما د دې نه څوک نشي درکولی، لهذا زه مضبوط یم. نو د سوموټو نوټس چې ورته وایي اسقاط نوټس چې کله سپریم کورټ د خپل طرف نه نوټس اخلي که نه نو دا د ټولو نه زیات استعمال د دې وایي افتخار محمد چودھري کړی، او افتخار محمد چودھري د دې داسې استعمال هم کړی چې هغه به فیورلی یو انتظامي مسله وه او هغه به پکې چې کوم دی نه راودانګل او حکومت به مجبوره کړه خپله فیصله به یې منوا وکړه. نو دا چې سپریم کورټ دا کارونه کول دا یې ولې کول چې افتخار چودھري یعنې چیف جسټس چې کوم د هغه ماینډ ته دا خبره ګوزه شوې وه چې موږ طاقتور یو او زمونږ به حکم په دې ملک کې چلیږي. بیا د دې نه پس موږ ته پته ده چې په 2012 کې سپریم کورټ د هغه وخت منتخب وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د عهدې نه لرې کړ. پس په 2019 کې د پانامې په کیس کې یو پیرې ته بیا یو منتخب وزیر اعظم کور ته ولېږلی شو. اوس دې ځای کې که موږ په سړو مازغو باندې سوچ وکړو د دې نه هټ کر چې دا د کومې پارټۍ سړی و څنګه و څنګه نه و، نو آیا غیر منتخب افرادو یعنې د سپریم کورټ ججان یو منتخب وزیر اعظم چې هغه یو طرف ته خو د انتظامي سربراه وي چیف ایگزیکټیو وي او بل طرف ته هغه په پارلمان کې قائد ایوان وي، نو دغه سړی چې دا غیر منتخب افراد د ججان د خپلې عهدې نه لرې کوي دا څومره یو نامناسبه او ناجایزه خبره ده.
دا ما تاسو ته د دې تاریخي پس منظر وي او بیا د نواز شریف د لرې کولو نه پس عدلیه چې کوم ده هغې په شامه دیونه کتل نن د پاکستان چې کوم سپریم کورټ دی کوم عدلیه ده په هغې کې مونږ ته پیورلی مخامخ ډیویژن ښکاري هغه ډیویژن چې کوم دی نه هغې کې خو که سمپلي زه تاسو ته وایم یو پکې ډیویژن دا دی چې یو پرو عمران او انټي عمران خبره ده یو هغه دی چې د هغې د عمران خان او د پی ټي آی طرف د جوکاو دی بل هغه دی چې د هغې نه دي خو داسې ساده خبره نه ده بلکې په دې کې نور هم درنه ډیویژن شته یو طرف ته ججز چې کوم دي نه هغې داسې دي چې هغې وایي دا پارلماني نظام دی پاکستان کې پارلیمنت سپیریر دی سپریم اداره ده لہذا د پارلیمنت چې کوم کار دی قانون سازي نو په هغې کې دننه تاسو مداخلت مه کوئ د پارلیمنت د توقیر او د عزت د حرمت خیال وساتئ خو بل طرف ته سججان چې کوم دی هغې د دې نه مخالف پوینټ اف ویو لري او هغې وایي چې نه هغه موږ به د آیین داسې تشریح کوو چې هغه چې موږ ورته وګورو نو هغه په اصل کې د آیین تشریح نه ده بلکې هغه آیین ری رایټ کول دي د آیین ری رایټ کولو که زه تاسو له یو مثال در کوم چې تاسو د هغې نه پوه شئ نه به زه تاسو ته دا ووایم چې په دې د پاکستان د 1973 د آیین چې دی نه په دې کې آرټیکل 63A چې دی نو دغه شی چې کوم دی دا څو کاله مخکې د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار باقاعده ری رایټ کړو چې هغه سړی چې هغه د پارلیماني لیډر یعنې په پارلیمنت کې دننه چې کومه پارټي د پارلیمنټري پارټي ده او د دغه پارلیمنټري پارټي کوم پارلیمنټري لیډر دی نو که د پارلیماني لیډر چې دته وایي که نه چې ته به اوټ دی به راغورځې او که د پارلیماني لیډر د خوښې نه یا د حکم نه اخوا بل طرف ته اوټ وغورځو نو د اوټ په نه کاونټ کیږي او صرف دا نه چې د اوټ په نه کاونټ کیږي بلکې دی به د اسمبلی رکنیت بایلي دی به نور ایم ان ای نه پاتې کیږي نو دا یو انتهایي نامناسبه او غلطه خبره ده پکار دا ده چې یو سړي ته مکمل د اختیار وي چې دننه څنګه هم د خپل اوټ استعمالولی شي اچولی شي نه چې هغه اچولی شي دی خو دا چې کوم دی ورله جواز پیش کړو چې دا موږ د فلور کراسینګ خبره ودرو یعنې مطلب دا دی چې یو پارټي ده او هغې کې دننه څو کسان دي بلې پارټۍ ورسره رابطه وکړه دی له څه لالچ ورکړو د هغې لالچ د وجې نه چې کوم دی دی فلور کراسینګ وکړه د اپوزیشن نه ګورنمنټ بینچز طرف ته لړل یا د ګورنمنټ بینچز نه اپوزیشن طرف ته رالل نو دی وایي چې موږ د فلور کراسینګ د خاتمې لپاره وکړو خو بل طرف ته خو دا یو خبره ده چې تا یو سړی مکمل چې کوم دی نه د پارټۍ غلام کړو اوس هغه په 15 کالو لپاره په پارلیمان کې دننه مکمل به د غلامي مني او که چېرې هغه د غلامي نه مني نه به خپل رکنیت بایلي اوس دغه سړی به رکنیت بایلي او که نه به بایلي دغه سړي اوټ به شمار کېږي که نه به شمار کېږي نو دا خو په اصل کې پارلیمان له پکار دي چې پارلیمان د دې فیصله وکړي سپریم کورټ له چرې هم نه دي پکار نو زه تاسو ته بیا یو ځل دا ووایم چې په جوډیشري کې دننه چې کوم ډیویژن دی هغه ډیویژن یو داسې دی چې هغې وایي پارلیمنټ له توقیر او احترام ورکوي او بل طرف ته هغه ډله را چې هغې خپله بدماشي کوي دغه شان دننه په جوډیشري کې دا ډیویژن هم دی چې یو طرف ته سججان داسې دي چې هغې لکه خوري خدا نه وایي خو هغې پریکټیکلي چې کوم دی داسې شو کوي چې څه فیصلې د هغې د طرف نه داسې راځي چې هغه باقاعده چې کوم دی نو هغه لکه ملیټري اسټبلیشمنټ ته یو پیغام وي چې تاسو هم طاقتور یئ خو موږ هم طاقتور یو اوس د دغه دریم ډیویژن چې کوم دی نو دغه هغه خبره ده چې دا ملیټري اسټبلیشمنټ او جوډیشل اسټبلیشمنټ یو بل ته مخامخ ودرئ نو دا د دوو ادارو په منځ کې یو ټکراو دی